وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ دا دروغ په دنیا کې ویل دا فساد ده. الله فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کله چې دوی ته وویلې شي هر څوک چې وته وایي چې مړه د ځمکه کې فساد مه کوئ، دا ځمکه چې په کم حال الله پیدا کړې ده په دې ځمکه کې مخلوق چې الله په کم حال پیدا کړی دی دا په همدې حال پرېږده، دا فساد خرابوه ما لکه یو سړی دی هغه ستا پلار دی، په کار دی چې دا تر مرګه پورې ستا پلار وي، ته یې زوی نو ته یې تر مرګه پورې زوی وي، څوک دی خور دا تر مرګه پورې دی خور وي، ورور دی تر مرګه ورور وي، ملګری دی ملګری وي، کلیوال دی کلیوال وي، دوست دی دوست وي، چې دا په دشمنۍ کې بدل نشي دې ته ویلی کېږي اصلاح. لا تفسدوا فی الارض دا الله چې دنیا په کم انداز درکړې ده، څوک دی ورور دی، څوک دی خور ده، څوک دی پلار دی، څوک دی مور ده، څوک دی خکینه ده، څوک دی ښځه ده، څوک دی تره زوی دی، څوک دی د ترور زوی دی، څوک دی رشتہ دار دی، څوک دی کلیوال دی، دا ټول خپل دي. دنیا کې الله تعالی دشمن تعالی نه دی پیدا کړی، دشمن ته پیدا کړي، دا رشتې په دشمنۍ کې ته بدلوي. لا تفسدوا فی الارض تاسو په دې ځمکه کې فساد مه خوروئ. ځمکه کې چې الله کم نظام سره خلق پیدا کړي دي، کم شی په کم ځای پیدا کړی دی، دا په همدې حالت پرېږده. لا تفسدوا فی الارض قالو دوی په جواب کې وایي انما نحن مصلحون، فساد خود سره خبره مه کوه جي، موږ خو د اصلاح والا خلک یو جي، موږ خو روغې جوړې کوو، موږ خو جرګې کوو. او تاسو ته دا معلومه ای چې په دې ملک کې کم خلق د فیصلې په نیت باندې مشران شوي دي، په دې ملک کې چې کم خلق جرګې کوي، کم خلق چې د دوو په منځ کې خبره کوي، یره مبالغه دی نه ای پکې، 98% دا خلق مفسدان دي، 98% دا دروغجن دي، 98% دا دوکباز دي. دوی د دوو کسانو په منځ کې د اصلاح اراده قدرې هم نه وي، د دوی اراده دای چې پکې وانه وکړو، دومره دومره پیسې پکې ووهو او مشرانه مو پکې جي دا روغه منګه وکړه، پلان کې نه جي منګه چې ورمنځ ته شو که نه ایله بس جوړ شو که نه ډېر خلک پې ستړي شوي، دا افساد دی. ځان مشهور اول، خپل نامې د پاره کار کول، خپل ملګری طرف ته تبر وهل چې زه دغ سړي کې نولی یم، پیسې راله راکړي دي نو دی به اوس زه په هره طریقه وړوم چې پړ نشي. الا انهم هم المفسدون، الله فرمایي چې د اصلاح په خبرو یې دوکه نشي. یخادعون الله والذین آمنوا، دا الله او مؤمنانو دواړو له دوکه ورکول غواړي. انهم هم المفسدون، په دنیا کې که ګرځي د دوی نه زیات د فساد والا باډو ونه ګوري، ولکن لا یشعرون، لیکن الله تعالی د دوی د دروغو د وجنه، منافقت د وجنه د دوی مزاج دومره خراب کړی دی چې لا یشعرون، دوی عجزان پوهیږي. کله چې یو سړی تیز زیړی بیمار شي نو هغه چې چینی خوري هغه ته ترخه لګي، د دې معنی دا هرگز نه وي چې دا چینی ترخه ده، خو دله ترخه ولې لګي؟ د مزاج خراب شوی، د مسلمانانو د دروغ ویلو د وجنه، مسلمانانو د فراډونو د وجنه، مسلمانانو د فسادونو د وجنه خپل مزاج دومره خراب شوی دی
چې د کم ناکاره کارونه کوي هغه د ټول خیسته کوي. وزین لهم الشیطان اعمالهم، قرآن وی چې شیطان دوی ته د دوی عملونه خیسته کړي. کتا خیال کړی په دې دنیا کې چې د کم سړی ښځه او د کم سړی زامن ډیر بیلاری وي، هغه سړی د ټولي دنیا نه زیات کوک په دې ځمکه روان. چې د چا د کور حالت ډیر خراب وي، هغه د ټولو نه زیات کوک په دې ځمکه باندې ګرځي. کتا ورته چته ګوته اوږده کړه چې وروره کور دې ښه نه دی، یا دې زوی ښه نه دی، یا د کور چلن ښه نه دی، دومره سوري به در کې وشماري چې پرویز او چاڼ به درته د کمو سوریو والا ښکاره شي، ځان به درته د زیاتو والا ښکاره شي. او دې چې څوک اوري نو خلک به وایي چې دا خو پاکه فرشته یې وچړله. الله فرمایي الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. دنه زیات د سوریو والا دنیا کې بل نشته. الله فرمایي لیکن د شعور نه لري، د مزاج خراب شوی دی، د ټول سیستم ګډوډ شوی دی. لا یشعرون، دا نه پوهیږي. نو په دې دوو آیاتونو کې الله تعالی دوه ټکي استعمال کړي دي، فساد، اصلاح. لا تفسدوا فی الارض انما نحن مصلحون. دا دوه ټکي چې دي دا په دې دوو آیاتونو کې ډېر د تشریح او د مطلب نه ډک ټکي. فساد فسادنا وتله، اصلاح د صلاحنا وتله. فساد او اصلاح دا د یو بل ضد دي. اصلاح هر هغه شی ته وایي کم شی چې الله تعالی په اعتدال پیدا کړی دی، کم شی چې په کم اعتدال سره پیدا دی، توازن پکې دی، تناسب پکې دی، نو دا شی اصلاح والا دی، دا صالح دی. دکی چې کله بگاړ پیدا شو، الله تعالی چې دا څنګه پیدا کړو هغې نه په دې کې اختلاف راغی، هغه شی پاتې نشه چې کم شی الله پیدا کړی دی، نو دې ته ویل کېږي فساد. ساینسي مسائل چې دي ساینسي، لکه منګه وایو یاره ساینسدانان چې دي دا ډېر قابل خلق دی، نه، ساینسی مسائل ګران نه دي. ساینسی مسائلو حل او د هغې سوال دا دی، ساینسی مسائلو د پاره جزیه ده، یہ کیا ہے، دا څه شی دی. ساینس د دې خبرې جواب کوي چې دا څه شی دی. کائنات کې چې څومره سیزونه الله پیدا کړي دي قدرتی سیزونه، دا ټول سیزونه په دوی باندې یوه پرده پرته ده. ساینسدان هغه پرده اوچته کي، شی ښکاره شي چې دا شی دی. بوټی دی، بوټي باندې یوه پرده پرته ده چې په دې بوټي کې دننه چې کومه ماده ده، دې کې چې کوم اوبه دی، دې کې چې کومه نو دی، دا څه شی دی. ساینس هغه راواخلي او لیبارټرۍ ته یې واچوي، په مختلفو اندازونو باندې د هغې ټیسټ وکړي، پته ولګي چې په دې کې دننه دا عنصر پروت. الله تعالی د مثال په دنیا کې مخلوق ته ښیي چې ما کله اراده وکړه چې زه به یو داسې ځناور او حیوان او انسان پیدا کوم چې هغه به خود مختار وي. نو الله تعالی فرمایي چې گویا کې د کائنات ټول سیزونه په دې خبره پوهیږي او پوه شول. اتجعل فیها من یفسد فیها، آیا ته داسې څوک پیدا کول غواړې
چې هغه یو شی تا د اصلاح په ځای کې پیدا کړی چې دا شی دلته پکار دی دا ښځه د دغه سړي مور پکار ده تا چې الله کمی ښځې نه او کم سړي نه پیدا کوي خو الله تعالی تعالی خوښه کړې ده هلکه جواب راکوئ چې زه پوهېږم چې تاسو ویښ یې الله تعالی تعالی یوه ښځه یو سړی خوښ کړه ته یې ته پیدا کړې نو الله دا غواړي الله دا غوښتې ده د الله دا خوښه ده چې دا ښځه او دا سړی ستا مور او پلار شي او دی او وي او تر مرګه پورې ته دا د مور او د پلار په نظر وګورې او د مور او د پلار چې څومره حقوق دي هغه ته دغو دوو کسانو ته ادا کړي الله تعالی خوښه کړې اوس انسان اتجعل فیها من یفسد فیها کائنات گویا کی دا وئی اللہ تعالی وئی چې دینه خود به خود پته لګي چې ته داسې څوک دی لکه پیدا کړي چې هغه ته څه کول غواړي دی به هغه څه کول نه غواړي یفسد فیها معنا دا ده چې ربه ته کوم څه کول غواړي دی به هغه څه کول نه غواړي ته به وایي چې دا مور پلار دی قدر یې کوه دی به وایي چې دا د دوی د لاسه ما ډېر تکلیفونه تیر کړي دا د دوی د لاسه زه شرمېدلی یعنی الله غواړي چې دا ستا مور او پلار دي ته دې قدر وکړي د دوی دی دا غواړي چې دا زما دشمنان دي نو آیا ته په ایمان ووایه الله تعالی چې دا کم مور پلار نه دی پیدا کړی دی الله دا غواړي چې دا د دشمنان دي که الله دا غوښتی ته به د دوی نه پیدا کولی خو ته دا غواړي چې دا زما دشمنان دي ښځه یې درکړې ده هغې سره الله غواړي چې ته د ښځې په شان سلوک وکړي ته د وینځي سلوک ورسره کوي نو ته فساد کوي دا جایداد دی ښکلې ځمکه ده ښکلی فصل کوي الله دا غواړي چې دا د در سړي ده ورې کړه بل راغی هغه وایي چې دا به دی څنګه خوري دا خوار پړک سړی دا به زمایي نو چې کم شی الله تعالی کم ځای کې ایښی دی د چا واک او اختیار کې ورکړی دی نو الله دا غواړي چې دا دې د ده وي دې ته اصلاح وي دا انسان هغه جایداد چې الله کم ځای کې ایښی دی دی په هغه ځای کې دی وایي چې دا میرے ساتھ ہونا چاہیے خو یوه ښکلې ښځه یې غریب سړي له ورکړې ده د پنجاب زمیندار وایي چې دا خور پړک د دې قابل دی دا ښځه ما په شانته زمیندار کې ساتھ ہونا چاہیے نو هغه یې د هغه نه په زور راخلاصوي یا یې وجني دا ځمکه د هغه نه په زور قبضه کوي یا یې په زور ترې اخلي نو اتجعل فیها من یفسد فیها دا فساد دی چې دی دا ځمکه د هغه نه راخلي دی فساد دی چې دا هغه ښځه د هغه نه راخلي نو الله فرمایي ویسفک الدماء نو چې الله کم شی څنګه مقرر کړی دی پکې ګوتې وهي نو وینې به تویږي ظاهره خبره ده چې الله یو شی په یو ځای پیدا کړی دی ته د الله د قدرتونه چیلنج کوي او د هغه نه یې را اخلي ځان ته کوي دې ته فساد دی هر هغه شی جس کو جیسے ہونا چاہیے آغا تن پریدے آو یو خبر دا کہ اس دا شے څنګه پکار دے یہ چیز کیسے ہونا چاہیے کہاں ہونا چاہیے تو وہی چې دا پختنه دی مان څوک کی کتا خیال کړي خلک وي یره جی پلانې سړی چې ده کنه هغه پلان کی کرتلو بیا پلانی وته داسي ویلیو یره دته داسي ویل نو پکار دته داسي ویل پکار وای کنه وای نو اوس کته نه څوک پختنه وکي چې ولې ته څوک چې تا نه څوک پختنه کوي چې داسي ویل پکار ته څوک چې ته دا ډیسایډ کړي او ته دا توې کړي چې یره دته داسي ویل نو پکار داسي ویل پکار ته یې څوک اس بات کو طے کرنے والے تم کون ہوتے ہو دا سیزونه الله انسان ته نه دی پریخي دا الله تعالی د وحی په ذریعه طے کړي چې دا سي پکارو
انسان الله تعالی د بل انسان غلام نه ګرځي چې تبا د په خبره عمل کوي تبا د خبره پس روان وي نه الله انسان ته دومره مجد شرف کمال جمال موچته مرتبه ورکړی دا چې یو انسان الله د بل انسان غلام بالکل نه جوړي اوس څنګه ویل پکار دی څنګه کول پکار دی یا خدا د مشرانو نه څوک پوښتنه وکي یا خدا د افسرانو نه څوک پوښتنه وکي چې جی کیسے ہونا چاہیے یا د علماء داتے کی چې کیسے ہونا چاہیے یا د الله داتے کی چې کیسے ہونا چاہیے الله فرمایي چې په دې مخلوق کې به هیڅ څوک دا خبره نتوي کوي نه د بادشاہ په دې کې کار شته نه د پارلیمنت په دې کې کار شته نه د پلار او د مور په دې کې کار شته نه د دانشورو د علماو په دې کې کار شته نه د انبیاو په دې کې کار شته دا توی کولو والا څوک دی دا به الله توی کوي چې ایسے ہونا چاہیے د پیغمبر په ذریعہ به را لیږي دې ته ویل کېږي اصلاح او فساد